الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. علماء کرام والحمد لله منگا اصول و مبادئات درد الالحاد تا کتاب شروع کو انشاءاللہ او دا با انشاءاللہ درسن پڑھاو دے سر بینو کتابون انکار. بسم الله الرحمن الرحيم. مقدمة. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله وبعد. اللہ تعالیٰ کا تعارف انسان کی اصلی فطرت میں داخل. اللہ تعالیٰ تعارف دا انسان کو اصلی فطرت کی شامل دے. منگ اللہ تعالیٰ یو فطری انسانان پیدا کری سیو منگ فطرت لرو دا فطرت نہ بدلی گی. روس پا فطرت خبر راغلی چی فطرت اللہ اللتی فطر الناس علیہا لا تبدیل لخلق اللہ. پدہ کی دعا اقوال دی یو استعداد دے اسلام دے یو صرف اسلام دے. نو اسلام فطرت دے اسلام اللہ تعالیٰ پا دے انسان کی خیرے دا انسان بخاماخا سوچ کی چی بھئی زخو چا پیدا کرم چا پیدا کرم سوک شرع چی ولی دے انسان پخپل پا دے جسم کے دیر خصوصیات موجود دے جدا دے نور حیوانات نجدا کئی سکی. لکہ پرونم منگ پا دے بانے وضاحت کرو چی اللہ تعالیٰ پا دے کائنات کے منگ تا نخی نخانی اخی دی دا اللہ تعالیٰ دا نخی نخانو بانے منگ گورو منگ اللہ تعالیٰ دا زار نسوا پریسے عبارت پہ ہو سکتا. اللہ تعالیٰ کا تعارف انسان کی اصلی فطرت میں داخل ہے. علم الانسان کے ماہرین نے اس مسئلہ میں بحث کی ہے کہ انسان جب فطری حالات میں تھا یعنی علوم و فنون کا بالکل وجود نہیں تھا اس وقت اس نے حقیقی خدا کی پرستش کی یا مصنوعی خدا کی. مادین میٹیریلسٹ کے سوا تمام محققین نے فیصلہ کیا کہ انسان نے کم جدا ملحدین دی ایتیسٹی او دغه خلق جدی نو طول محققین دا فیصلہ کرے انسان نے پہلے خدا کی پرستش کی تھی. مشہور محقق مکس مولر اپنی کتاب میں لکھتا ہے کہ ہمارے اسلاف نے خدا کے آگے اس وقت سر جھکایا جب وہ خدا کا نام بھی نہ رکھ سکتے تھے. جسمانی خدا یعنی بت اس حالت کے بعد اس طرح پیدا ہوئی کہ فطرت اصلی مثالی صورت کے پردہ میں چھپ گئی. یہی وجہ ہے کہ جس زمانہ سے دنیا کی تاریخ معلوم ہے دنیا کے ہر حصے میں خدا کا اعتقاد موجود تھا. آشوری، مصری، کلدانی، اہل فنشیہ سب خدا کے قائل تھے. طول پر دنیا کی چسونا مذاہب دی دا گورد اللہ تعالیٰ دا وجود قائل بھی خواہ دوستانو. لمارک کہتا ہے اگر تم دنیا پر نظر ڈالو اللہ کی دیو اللہ دا وجود دا چی تاسو دویا با چکلا دا الحاد تاسو دا باب بیویو پا دی مقدمہ و پا دی موضوع زار کوئی دا مذاہب علم نہ ہو خبری. ملحد دیو دا سی سٹیج کی تاثر راضی جا تاثر مجبور شی تاثر منی چیز خالق پا امنم ذکر چی طاقت دا قوانین دا فطرت دا قوانین دا طبیعت پا دی کی خبری کے بسا مجبوری کی دیتا چی سوک سٹر ہے چی دا گلا سب چاچو کڑے دے یار دا دون خالق دا دون کائنات سنگ بغیر دا خالق جوڑ شوئے دا عقل نمانی بیر تو خصد بس پتی دا نظام کلاسی چی سر کم مذہب خودیو منم بگوانو منم گاڑو منم یزدانو منم احرمنو منم وشنو منم شیعو منم برحماو منم تب ارتا بید مذاہب علمنا ارتا ہوئے چی دا طولو مذہبونو کی دیو اللہ تصور موجود ہے کوئی پکی لکل کڑی لکہ پخبلا پا بائبل کے دیو اللہ تصور موجود ہے چی دیو اللہ عبادت کو عیسیٰ علیہ السلام ہوئی دغه شان تک یعقوب علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام مبارک دا اقوال موجود دیو اللہ تردی چی دا ہندویزم مشہور کتاب دے رگوید دا ودونا دا بنیاد دے سلور یجر ود دے سام ود دے اتر ود دے دا سلور ودونا دے دوئی پدی کی دا اللہ رگوید اتر ود سام ود او یجر ود دے بالغالبا دغه شان تک اتر ود یجر ود سام ود او رگوید دا سلور پر رگوید کے پخپل وچی یشور یو دے اللہ یو دے دا یو اللہ عبادت بگے دا دعا دری سلور پینسن دی نروز دا خوب بگے دی زان نلکل کلی یو واحد قرآن دا سی کتاب دے چی دا پاسلی حالات کے موجود دے چی دے کہ اللہ تعالی دا وحدانیت خبر روانا لو کان فیہی ما آلہت الا اللہ دا عقلی دلائل دی کچر تک پا کائنات کی دا اللہ تعالی نے علاوہ دیر خدایان میں نو سب ہوئے پا کائنات کے بتوازن بگڑاوے نو دا مذاہب علم نا خبرول یو سڑے سی دا الحاد پا موضوع کار کے دا مذاہب علم دا کتابوں نے نہیں خبر دلا مشکل جوڑی گی مخیزہ شاہ بسیاں. علماء کہتا ہے اگر تم دنیا پر نظر ڈالو گے تو بہت سے ایسے مقامات ملیں گے جہاں نہ کرے نہ سیاست نہ علم نہ سنا تو حرفت نہ دولت لیکن ایسا کوئی مقام نہیں مل سکتا جہاں خدا نہ ہو. لوئر فرانس کا مشہور فاضل
جو وحی اور الہام کا منکر تھا، کہتا ہے کرمن وسولن سقرات سرو سب ایک سردار، ایک مصنف اور ایک بت کی پرستش کرتے تھے. شاباش. فطری امور کے جانچنے کے لیے بڑا اصول یہ ہے. فطری امور کے جانچنے کے لیے اوس بڑا دا اصول فطری یہ ہے اصول فطری امور تاسو په کوم اصول به معلومه شاباش. جی کہ تمام اقوام عالم میں ایک امر جب مختلف اور گناگوں امتیازات کے رنگ میں موجود ہو تو ان خصوصیات کے حذف کر دینے کے بعد جو قدرے مشترک رہ جائے وہی اقوام کی فطرت ہے. مثلا تمام اقوام میں کھانے پینے، پوشاک، مکان، رہائش اور بیاہ شادی کی ڈنگ اور طور طریقے مختلف ہیں اور ان کے طرز و شکل الگ الگ ہے. جب ہم ان خصوصیات کو حذف کر دیتے ہیں تو سب اقوام میں مشترک چیز نفس، کھانا پینا، کپڑا پہننا، لباس، مکان باقی رہ جاتا ہے. اس لیے فیصلہ کرنا پڑتا ہے کہ نفس، کھانا پینا، لباس، مکان، شادی اور انسان اقوام عالم کی دا د فطری انسان ضرورت ہے. فطرتی ضرورتونه دي. اسی طرح اقوام عالم میں خدا کا عقیدہ مختلف رنگوں میں موجود ہے. کوئی مجرد خدا مانتا ہے، کوئی مجسم خدا یعنی بت مانتا ہے، کوئی ایک خدا مانتا ہے، کوئی متعدد جو منکر خدا ہے. وہ مادہ اور اس کی حرکت کو منشأ کائنات یا الفاظ دیگر خدا اوس مانتا ہے. ملحدین هم خدای بني او منګم ما څنګه مې چې د انکار حدیث دا مقدمه در باندې ولیکلې داسې ما دغه د پاره مقدمه لیکلې دي چې دا ختم شي بیا بدل د مقدمو بل پیریډ اخلم. د ملحدینو سره زمون اصل موضوع دا نه ده چې خالق نشته په تعین د خدای بور سره بحث کوي سبق کوي دا ولیکي دویم خدای منی خود دوی ماده ته خدای وای. دا ما تقریبا اتیا اصل مقدمه را جمع کړې دي او پر روان وخت کې باغله ز کتابي شکل ورکوم. په تعین د خدای په ملحدینو سره بحث کوي. دا ملحدین هم ماده ته ما یو ملحد سره مناظره و شهزاد بنو مانو ما ورته ویل څه وجه چې موږ هم پېښور میں جب کوان بورو باسو کویو باسو میټه پانی خواږی وبر اوزي تاسو چې په کراچي مې تاسو په کراچي کې د ترخی بولی روزي وای ته د گاډ وې کده د قدرت وې د ما دا موږ رب ته کنه د قدرت قائل دي چې دي د نیچر وای څه وای نیچر معنا قدرت او دا سر سید احمد خان هم د نیچر قائلو د نیچر دی ویلو چې الله تعالی خو کائنات په خو سر سید احمد خان صرف خدای منلو خو نور هم اسلام نه خارج هغه ویل چې ټیک د کائنات خو خدای پیدا کړي اوس خود به خود چلیږي. او دا مثال حقسله د غړې سره ورکي دا غړې چې چا جوړ کړي دا ټیپس ته خو نشته الته بل لګیدل دا ټیپس خود به خود اوس چلیږي. دته د ډي ازم نظریه وای سوي ډي ازم والا وای چې کائنات خالق منم خو خود به خود چلیږي. موږ دا خبره غلطه ده. دا خبره په دلایل سره موږ ثابت کړی ده چې د ډي ازم والا ولی ان الله يمسك السماوات والارض ان تزول. الله تعالی زمکه اسمانونه کنټرول کړی دي ولا ان کچرته ودا وای مخ کچرته دا په زوال شي د الله تعالی نه علاوه څوک نشته چې دا څوک دا کنټرول کی. دغه شانته کې نور آیاتونه دي والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير لا الشمس ينبغي لها. ګور الله تعالی وایي چې مناسب نه دي چې نور د سپوږمۍ نه او سپوږمۍ د نور نه مخکې شي. کل فی فلک یسبحون په خپل رفتار کې داسې روان دي یو سکند اخوا دفاع کېدی نشي. ځمکه 13 ملي رفتار چې وکړي دا 2.8 ملي میټر د خپل لارې نه خوا کېږي. څه کېږي دا ساینسدانان وایي که 3 ملي میټر اخوا شي هم نقصان دی که 2.5 ملي میټر اخوا شي هم نقصان دی. دا چا په دې کې کنټرول کړی ده؟ دا د نور دا سپوږمۍ موږ نه 3,00,000 کیلومتر 3,86,000 کیلومتر لري ده. څونه په یو سکند کې ورته راسي. خو چې د رڼا رفتار کې اوس به دا موضوعات ځان ته رڼا رفتار څومره دی دا اوس د الحاد کتاب شروع شو به دا لیکي ابل اوس مرته ویلو د رڼا رفتار د ټول نه په 30 په دنیا کې چې رفتار دی دا د رڼا دی. دا ولي کوي ځان 1,86,000 میل دی چې دا 3,00,000 کیلومتر جوړیږي. سو 3,00,000 کیلومتر رفتار دی د رڼا. د رڼا رفتار دا یو تنقیم کولای شي تاسو ملحد ته د رڼا رفتار تیز دی که د ذهن مولوی صاحبانو جی جی د رڼا رفتار تیز دی که د ذهن 3,00,000 کیلومتر یو سکند کې دی وای لایټ ایر ورته وای مت یو 1,86,000 میل شو نو دا 3,00,000 کیلومتر جوړیږي. دا د رڼا رفتار دی نور رفتار نه د نور خپل چکر کوي. د رڼا رفتار دا رڼا څه ده دا پلک چې وشي تاسو چې کله دا وریځي کنه اول برېښنا وي دا برېښنا رڼا ډېر رفتار تیز دی د اواز نه. اواز چې دی غالبا دغه کم دی د رڼا نو اول موږ پلک ووینو بیا وروسته ورپسې غره به ورو. دا په برېښناګانو کې دا د رڼا رفتار تیز دی چې دی 3,00,000 کیلومتر فی سیکنډ دی.
پوه شوې اوجه من د رڼا دا یو تنقیم کولی شي چې ما یو ډاکټر ته مې ویلې که نه په ما اعتراضات کول ما د رڼا رفتار تیز دی که د ذهن نو سړی پکې ونښتو ما ورته ویلې ګوره د دې دواړو د یو بل سره څه تعلق نشته دی دا رڼا دا فزیکلی وجود لري او ذهن غیر مادي شیز دی مطلب دا مادي وجود لري او ذهن غیر مادي دی یو شلق کې تصوردار شو که وخت پې نه لګي دا غیر مادي جسم دی د ذهن رفتار غیر مادي دی د رڼا رفتار مادي دی دا یو سوال هم پې کولی شي رڼا تیز رفتار کوي که ذهن نو که چېرته څه ناسب علم نه خبر و څه ناسې علي باتای ویلي ورته وایي چې هلکه دا خو د دواړو یو بل سره څه دغه نشته دی تعلق نشته دی دا فزیکلی رفتار کوي نو خبره کم ځای کې روانه ده او ماده که نه نو تاسو په تعین د خدای کې خبر روانه ده چې ملحدینو سره زمونږ یو دا مقدمه سم ولیکل په تعین د خدای به بحث کوو راځه ته مادې ته خدای وې چې د بېجانه مادې نه دا مخلوقات پیدا کېږي او زه د هغې دپاره خالق منم د بیگ بینګ دپاره علل اربعه علت فاعلي علت مادي صوري او غایي دا ماده ته مادې نه ثابت کړه ماده خپله بېجانه ده چې یوه ماده د بلې نه پیدا شي بله به د بلې نه پیدا کېږي بله به د بله او بله بیا به څه کېږي دور او تسلسل به د راځي باطل دی موږ ویو چې ماده غیر مادي ده څه ده ماده غیر مادي ده ماده د بلې نه پیدا کېږي که بله بلې نه پیدا شي بیا به دور بل چې دا ماده پیدا شوه دې ماده کې حیات موجود که حیات دا به دا اورئ دا به نه تپوسونه هم کوم ماده چې پیدا شوه ښه په دې ماده کې حیات موجود که نه موجود که حیات پکې موجود نو دا به د ارتقا نه تېره شوي دوی خو خالق نه مني که ماده ګوره دې ته توجه ساتئ که ماده پیدا شوه دا ماده ژوندۍ وه نو دا به د ارتقا نه تېره شوي دا به د ایولوشن نه تېره شوي نو هغه ماده به هم تېره شوي د ارتقا نه بله به هم تېره شوي بله به هم تېره شوي دې کې بیا تسلسل او دور راغی ښه چې ماده مړه ده مړه پیدا شوه سوال وکړي چې مړه پیدا شوه ښه چې مړه پیدا شوه د مړې مادې نه دا جاندار څنګه پیدا کېږي دا هغه عقلي دلایل دي د خدای په وجود تا سره چې خدای موجود دی چې دا ماده پیدا کړې ده دوستانو ښه په دې پوهېږئ که نه پوهېږئ ښه چې بیا سوال وشو چې بیگ بینګ وشو په دې بیگ بینګ چې کېدو اواز پکې موجود و که نه بل اوس مې دا ویلي که مې نه ویلي که اواز پکې موجود و بیا هم پې سوال دی که اواز پکې موجود نه بیا هم پې سوال دی په دې ماده باندې الحمدلله په سلهاو سوالات موږ را جمع کړي د الله په فضل سره دا به ویو اوس کتاب زر زر رسو مخکې چې عبارت کړو شابه وہ مادہ اور اس کی حرکت کو منشأ کائنات یا بالفاظ دیگر خدا مانتا ہے جب ہم ان سب خصوصیات کو حذف کر رہے تو نفس خدا کا عقیدہ قدر مشترک رہ جاتا ہے یہ سے ثابت ہوتا ہے کہ تصور خدا انسان کا فطری عقیدہ ہے نو پته ولګېدله چې د عقیده تصور خدا انسان کا فطری عقیدہ ہے اور تسلیم خدا فطرت کی خاموش آواز ہے یہ چیز انسانی فطرت میں داخل ہے کہ وہ صانع اور اس کی مصنوعات میں فرق کرے دا د انسان په دا کې شامل دی ایک چیز انسانی فطرت میں داخل کی کہ وہ صانع اور اس کی مصنوعات میں فرق کرے شاباش یہ چیز انسانی فطرت میں داخل ہے کہ وہ صانع اور اس کی مصنوعات کے مادہ اور منبع میں فرق کرتا رہے اور مادہ اور منبع ذریعہ کار سمجھتا ہے لیکن کار ساز نہیں سمجھتا مثلا ایک عمارت جس مادہ اور ملبہ سے تیار ہوتی ہے انسان اس کو تعمیر کے لیے کافی نہیں سمجھتا بلکہ معمار کے وجود کو عمارت کے لیے ضروری قرار دیتا ہے کائنات کے عظیم عمارت کا بھی یہی حال ہے کہ وہ صرف مادہ اور ملبہ سے وجود میں نہیں آئی بلکہ اس کے لیے ایک حکیم دانا معمار کی ضرورت ہے یہی معمار خدا ہے جس کا عقیدہ فطرت کا تقاضا ہے سائنسی کاؤنسلوں نے انسان کو کائنات کے متعلق مادی نظریہ کی تشکیل کے قابل بنایا پچھلی 300 سال کے سائنسی کاؤنسلوں نے انسان کو کائنات کے متعلق جس مادی نظریہ کی تشکیل کے قابل بنایا وہ یہ ہے کہ کائنات مادہ اور حرکت مادہ کے مختلف مظاہر کا نام ہے اور کسی بیرونی قوت کو اس میں ڈراؤن اور لامار کسی توجیہ کو حقیقت اس میں دخل نہیں اور کائنات ایک وسیع مشین ہے جس کی توجیہ اجزائے مادہ کی حرکت سے ہوتے ہیں نیوٹن ڈاروین اور لامار کسی توجیہ کو حقیقت ٹھہراتے ہیں یہاں تک کہ ذہن و فکر خود خالص غیر مادی حقائق ہے جن کی نہ کمیت ہے نہ وزن اور نہ حجم رکھتے ہیں ان کو بھی انہوں نے 19 صدی کی تحقیقات کی تحت مادہ کا اثر اور نتیجہ قرار دیا ہے لیکن یہ مشکل دا ابھی تک حل نہ کر سکیں تشریحات کو کہ عالم ایک وسیع مشین ہے لیکن ان کے قوانین میں توافق و تناسب ہے کیونکہ جو ایک مقصد کی تکمیل کے لیے کام کرتے ہیں یہ توافق ان اجزاء عالم میں کہاں سے پیدا ہوا یہ کہنا لغو ہے کہ ان اجزاء کی طبعی خاصیت ہے اور یہ توافق ان اجزاء مادہ سے خارج چیز ہے بلکہ یہ توافق ایک بالاتر قوت نے ان میں پیدا کیا جو ان تمام قوانین قدرت پر حاکم ہے وہی خدا ہے اجزاء مادہ کی حقیقت اور خاصیت ایک جیسے ہیں
اجزاء مادہ کی حقیقت اور خاصیت ایک جیسے ہیں. اب ان اجزاء نے اگر بیرونی قوت کی مداخلت کے بغیر بے شمار اجسام عالم ګوره اور انواع دا کائنات کی اجزا د مادې حقیقت او خاصیت یو شی دي. تاسو وګورئ په عالم کې مختلف شیزونه موږ ته په نظر راځي. بعضې ماده کې حیات موجود دی، بعضې کې نه دی موجود. دا ولې دی؟ لکه جمادات دي، کاڼی دی په ده کې حیات نشته، نباتاتو کې هم حیات شته، په انسانانو کې هم. دا ولې؟ یو مادې نه دا پیدا شوي. دې کې دا ترتیب چا راوستلی؟ بل په یو کوره کې د ژوند کولو لپاره 322 یا 320 ساینسي پیمانې پکار وي. په دې کوره کې شته، په نورو کې ولې نشته؟ دا زمونږ بره دا چت ولې موجود دی په فضا په موږ باندې؟ بره فضا کې والوځه، چت نه والوځه بره، بیا به څه کېږي؟ دوی چې دا کله دا سپیس دا راکټ لانچ کوي، دا دومره په رفتار سره کوي چې دا وشلی، دا فضا وشلی او بره والوځي. دا چې کله والوځي بس هلته موږ باندې ګریویټیشن دی. چیرې؟ په موږ باندې ګریویټیشن دی، د هوا دباو دی. د هوا د دباو د وجې موږ په ځمکه ګرځو. که چېرته دا په موږ باندې نه وي، اوس په سپوږمۍ کې دا کم دی. دلته چې ته 3 فوټه ټوپ والی شي، په دا کې به ته څه کولی؟ 18 فوټه ټوپ والی شي. هلته تا باندې د هوا دباو کم دی. دا چا کړي دي؟ وایي دا خود به خوده کېږي. دا لکه دا خود به خوده هېڅکله نشي کېدلی. اب ان اجزاء نے اگر بیرونی قوت کی مداخلت کے بغیر بے شمار اجسام عالم اور انواع کائنات کی جو شکل اختیار کی، ان میں کثافت، لطافت، شکل و خاصیت کے جو نمایاں امتیازات موجود ہیں. یہ امتیازات کہاں سے آئی؟ اگر کہا جائے کہ ان اجزاء مادہ کے ربط کته وی چې دوی خپلو کې ربط وکړو، دی جوړ کړو، دا غلطه خبره ده. راشه کته وی راځه انسانان دي، ته وی انسان جوړولی شي. بابا وایي څوک چې روح نه نویستلی په یو ماشي ژوندي کړی ده، په روح تمام جهان دی. یو مولید باندې وایي د خدای په وجود دلیل پیش کړه. ما ورته ویل زما رب هغه ذات دی چې ټایټانیک جهاز یې دلته ډوب کړی. تاسو سره د انسانانو سره د ټمبه مور شئ، د ټایټانیک جهاز عمل بر وباسئ. کله چې ټایټانیک دوی روان کړو په 1912 کې، کپتان یې دونه غرور کړی، داسې خالق داسې طاقت نشته چې دا ډوب کړي. او 1914 کې په پیله مشن کې ول ډوب کړو. نن هغه د حسرت موږ له آواز راکړي چې الله شته دی، داسې څوک شته دی چې دا ټایټانیک ډوب کړی دی. ورشئ روي باسئ. څونه پاور دی، څونه ټیکنالوژي دی، فاسټ ټیکنالوژي دی، 5th جنریشن دی، 6th جنریشن دی، داسې دی واغسې دی. یو د جهاز بل به نشي راایستلی د ټایټانیک. او وروره موږ لپاره دا یاد ساتئ، موږ مجبور یو. موږ د قدرت نه د قدرت ما پرونه یو ویډیو مې کتل هسې د حیواناتو. یو حیوان باندې هغه زمری بلو کړي، بچی ورسره ولاړ او مور یې ورله بس. ما ویل موږ څو نصیب، موږ خپله باندې. بابا وایي که نه، وایي زه د دې دنیا نه تلونکی په شتاب یم، لکه پاڼه د خزان خو په رکاب یم. وایي دا جهان قصاب خانه کړی خدای موتاد د پابسته ولاړ، په غولې د قصاب یم. وایي لکه بوت چې په رڼو سترګو ودرې، حاسې زه په بیدارۍ کې وړی خواب یم. وایي په طاعت په عبادت مې زړه یخ نه که، همیشه د معصیت په اور کباب یم، چې د خپلو ګناهونو ته نظر کم، سزاوار د هر عذاب د هر عذاب. نو موږ دلته هر یو د قانون د قدرت نه څه یو مجبور یو. زه ځان نشم خلاصولی، تاسو ځان نشئ خلاصولی. ای ملحده نو ته څنګه ته خدای چیلنج کې؟ ټول کائنات د مرګ نه ځان نشي خلاصولی. ټول کائنات د قانون د فطرت نه، د قوانون د طبیعت نه بار وتلی شي. یو سکند ته څوک نشي وتی. ګوره موږ دا یاد ساته، موږ له چې څه نه څه اختیار راکړی دی دپاره راکړی چې موږ د رب عبادت وکړو. دا خو نه ده چې موږ د څه کوو زه زما خوښه به کوم. نه داسې نه ده. الله وایي ان الابرار لفی نعیم وان الفجار لفی جهیم. نیکان به په مزو کې او بدان به په جهنم کې وي. الله بل آیت کوي فلا تعلم نفس ما اخفي لهم من قرة اعین جزاء بما كانوا يعملون. الله وایي دا ستاسو د عملونو بدله ده. بل آیت کې فرمایي الله جزاء بما كانوا یکسبون، دا ستاسو د کسب بدله ده. وایي نیکي ده او که بدي ده او دا ځي تا سره دواړه. نیکي ده که بدي ده او دا ځي تا سره دواړه. توبه وباسه رب ته د معافي. نو د ګناه غواړلو زه دا وایم موږ د قوانینو د فطرت دې کې ګوره موږ مجبور یو دوستانو. مخکې زه عبارت ویو شابس یم. اگر کہا جائے کہ ان اجزاء مادہ کے ربط باہمی میں تعدد نو خبره د بابا د کلام یو کشي څوک چې روح نه نویستلی په یو ماشي ژوندي کړی، نو دی دې تکړه شي که نه. د مادې نه دې ماته د چا نه د یو لاس راوالي، چا نه د بل لاس راوالي، چا د غوږ راوالي، چا ته ماته انسان جوړ کړه که نه چې ته دونه پاور والا ځان ګڼي. ساینس باندې د ایمان نه وړی او د خالق نه انکار کوي. اگر کہا جائے کہ اجزاء مادہ کے ربط باہمی میں متعدد تعدد اجزاء اور باہمی کے قرب و بعد اور ترتیب اجزاء عالم کی مختلف انواع وجود دا دغه بره لګولی دی. جی اوچته ولګوه، ناکن دې کې ولګوه د اواز ځای. تو بعض چیزوں میں اجزاء مادہ کے خاص تعداد اور مخصوص طرز اتصال اور ممتاز ترتیب سے مرعوب ہونا ان اجزاء کی ذاتی خاصیت نہیں، ورنہ سب اجزاء میں ان تین امور کی یکسانیت موجود ہوتی اور ان سے پھر صرف ایک قسم کا جسم موجود ہوتا، کیونکہ اجزاء مادہ بھی ایک ہے، اجزاء مادہ بھی ایک ہے، مذکورہ تینوں خواص بھی ایک ہی مادہ کی خاصیت ہے،
تو پھر اجسام عالمی اختلاف و امتیاز کہاں سے آیا؟ بجز اس کے کہ حاکم کائنات کے دست قدرت سے یہ اختلاف نمودار ہوا اور وہی ذات اس کے اختلاف کا اصل عامل ہے. اجزاء مادہ متحرک ہیں. هل متحرک دا اجزا د ماده دا محرک دي متحرک دي او چې متحرک د لپاره محرک پکار وي کنه وي نو چې دې د لپاره حرکت څوک ورکړي دا د الله په وجود عقلي دلایل دي کنه دا ماده کې حرکت موجود دی د حرکت چا ورکړي د مادي درې اجزا دي الکترون پروټون او نیوټرون دا چا تقسیم کړي په دې درې واجاو تاسو الکترون پروټون او دا بیا ساتي دا خبره اجزاء مادہ متحرک ہے. ہر متحرک کے لیے محرک ضروری ہے یعنی حرکت کنندہ کے لیے حرکت دہندہ کی ضرورت ہے. اگر وہ متحرک ہو تو اس کے لیے ایک اور محرک کی ضرورت ہوگی. اس صورت میں بل مادہ کسی شے موجود ہے ترکیب موجود ہے د لابودی د ترکیب ورکون دی په ماده کې تقسیم موجود دی چې په اوسه کې تقسیم هغه د لپاره مقاسم پکار وي کنه وي پکار دا هغه منطق اصطلاحات دي چې په دې کې به فټ کوي به تاسو ماده خپل دوی متحرک غني سي غني متحرک ورته چې شي لکه حرکت ورکې دا ماده کې حرکت د ګلاس او دا حرکت ما ورکو نو دا حرکت ما ورکو کنه حرکت پکې راغی کنه خو په دې ماده کې حرکت په خپل فضات کې موجود دله چې حرکت دی به تاسو ته به زی به ورته خدای چې خدای موجود دی ماده وخایا بیا به دې تدویر راځي څه کوي او چې زی بازو بیا بدل تراش نو ته ورته چې د موجود کېدو لپاره محسوس کول ضروری نه دي او مشاهده کول ضروری نه دي د مدعی نه د دلیل مطالبه کول شي خو د نظیر مطالبه نشي کولای دی موږ د نظیر مطالبه کوي څه کوي او دا هغه اصول درسته کتاب کې روان دا اصول چې سایز دی الحمدللہ غٹ نہ غٹ ملحد افسا مخ کی خبر نہیں تو شاہ بس اگر وہ متحرک ہو تو اس کے لیے ایک اور محرک کی ضرورت ہوگی تو اس صورت میں تسلسل اور تناہی کا وجود لازم آئے گا جو محال ہے. اور جب عالم کی کل اجزاء اور اسی طرح اجزاء مادہ متحرک ہے تو یہ ضرور ان کا محرک ایسے ذات ہوگا جو متحرک نہ ہو اور مادیات سے ماورا ہوگا اور ایسی شے صرف ذات خداوندی ہے. شاہ بس مادیات میں تنوع و تکثر پایا جاتا ہے. مادیات میں تنوع و تکثر پایا جاتا ہے یہ بقول ڈاروین وغیرہ اگر ارتقاء کا نتیجہ ہے تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر اجزاء مادہ میں ارتقاء کا ایک خاص تصور کہاں سے پیدا ہوا اور کیوں پیدا ہوا جبکہ اجزاء شعور و حیات سے محروم ہے. اگر یہ کہا جائے کہ یہ ارتقائی نظام اتفاقی طور پر وجود میں آیا تو اتفاقی واقعات مسلسل اور منظم نہیں ہوتے کبھی شاذ و نادر وجود میں آتے ہیں نہ یہ کہ وہ دائمی ضابطے کی شکل اختیار کرتے ہیں. اس لیے اس کے سوائے چارہ نہیں کہ عالم کی جو شکل بھی ہے وہ کوئی اتفاقی واقعہ نہیں بلکہ کسی صاحب حکمت حاکم کی طے شدہ پروگرام کے تحت ایسا ہو رہا ہے اور وہی حاکم خدا ہے. اشیاء عالم ایک حکیمانہ ترتیب موجود ہے. اشیاء عالم ایک حکیمانہ ترتیب موجود ہے. اجزاء حیوانات مرتب ہے. نباتات کے اجزاء میں پرحکمت ترتیب موجود ہے. اسی طرح انسانی اعضاء میں مکمل ترتیب ہے. اگر ان میں سے کسی چیز کی ترتیب بگڑ جائے تو یہ چیز کی زندگی خطرہ میں پڑ جاتی ہے. عناصر کائنات جو سیارات کا بھی یہی حال ہے. ہاں مثلا زمین اپنے محور پر 1000 میل فی گھنٹہ کا رفتار سے گھومتے ہیں. اگر اس کی رفتار 100 میل فی گھنٹہ ہوتی تو اس حالت کی دن رات دن رات سے 10 گنا بڑے ہوتے. دا ګوره دوستانو دلته د ځمکې د ځمکه چې دا په خپل محور کې چې د ځمکه دوه قسمه کارتش کې یو مدار کې یو محور کې په مدار کې کال کې او په محور کې 24 غنټو کې نو دا 1000 میل فی گھنٹے رفتار سره څه کوي دا په دې کې روانه ده. اوس که چرته وای اس کی رفتار اگر 100 میل که چرته دا 100 میل شي نو په دې حالات کې به دن اور رات موجوده دن رات سے 10 گنا بڑے ہوتے. بیا به دا ورځ به دې غټه وي شپه به دې سوي ډیر اگر جس نتی دن طویل ہونے سے وجہ سے فصل گرمی میں برباد بیا به دې فصلونه هم تباہ کېدلې اور جو فصل بچ جاتے اور رات کی سردی سے ختم ہو جاتے. بیا به شپه ډیره اوږده وي نو چې اوږده وي نو هغه کم فصل چې پاتې وو ورځ ډیره وي اوږده شي نو فصلونه به د ګرمۍ د وجې سوځېدلې بیا جرماني شپه هم غټه شوه نو بیا به د هغه فصلونه د یخنۍ د وجې ختمېدلې نو خوراک به هم درته نه وي. دا چا کنټرول کړي پته ولګېدله چې د انسان دپاره د کم د نور رفتار ضروري ده د دنیا دپاره هغه مقرر کړی دی او د سپوږمۍ او د دې ټول د ځمکې خپل رفتار پته ولګېدل چې څوک شته چې دی کنټرول کړی دی. شاباس تو اس حالت کے دن رات موجودہ دن رات سے 10 گنا بڑے ہوتے جس کے نتیجے میں دن کی طویل ہونے وجہ سے فصل گرمی کی وجہ سے برباد ہو جاتی ہے فصلیں بچ جاتی ہے رات کی سردی سے ختم ہو جاتی ہے. اسی طرح سورج کا فاصلہ ہم سے 9 کروڑ 40 دا 15 کروڑ کلومیٹر جوڑے گی. سو دا 9 کروڑ سلويخ لکا میلا دا 15 کروڑ دا نور رڼا موږ له څونه وخت راسیږي چاته پته ده اته منټه 15 سکندو کې کچرته نور باندې چا عملو کړل ټمبه به ورلړ کو چا هیڅ کونور موږ به 8 منټه وروسته خبرې وو څه وکړو دا د انور رڼا دا 8 منټه وروسته را رسېدلې موږ ته دا انور موږ له دور لري 8 منټه 15 سکند که چېرته امریکا په نور باندې حمله وکړله نو بیا به څه کړي موږ 8 منټه وروسته خبرې خو نور په 1 سکند کې په زرهاوو ټمبمونه راخوشي کوي څه کوي
دا بره زمونږ فضا ته چې راولي دلته د ده دا شعاګانې هلته ګیسونو کې دا څه کېږي دا فلټر دا د فلټر کېږي رڼا موږ ته راځي څه دا فلټر شوې رڼا تا ما ته راځي ته سوچ وکړه دې کې دونه انرژي ده که نه په دې انور کې چې دا سولر اوس موږ لګولي څونه فایدې ته خلک دی را روان وخت کې به ته وګورې چې دنه څونه خلک فایدې اوچتې نن سبا ټول اوس جاپان په دې باندې لګیا دی جاپان داسې انرژي کول غواړي چې دوی د سپوږمۍ په ذریعه موږ باندې شپه راځي که نه سپوږمۍ سره دوی کنیکټنګ برابر چې سپوږمۍ هلته دوی داسې شي ولګوي چې هلته نه ډایرکټ چې 24 ګنټې تا ته څه کېږي بجلی راځي توانایي راځي دوی داسې سیسټم برابروي اوس لګیا دي لکه دا اوس ساینسدانان دي مخکې ځي لکه ایلن ماسک پېژنئ مشهور سړی دی او امریکنی او ایلن ماسک دا اوس چې دی دا وایي چې زه کوشش کوم دی وایي که نه ساینسدانان وایي چې دا دنیا به ورځ بلیک هول کې تباه کېږي څه به کېږي نو موږ کوشش کوو چې انسانان څه وکړو مریخ ته بوځو مریخ د ځمکې سره دغه دی مشابهت لري خو ډېره لرې زموږ نه او هلته ژوند دپاره دغه نشته لوازمات نشته دی اوبه نشته او هوا اکسیجن نشته کوم ځای کې چې اکسیجن او اوبه نه هلته څه نه کېږي هغه وایي زه به 100,000 ټمپه هم هلته استعمالوم نو بیا به هلته دا شی کېږي خو دا دوی تصور پیش کوي را روان وخت کې کېدی شي داسې وشي نو دا د ساینس نظر دی خو دی څه کوي دې مادې نه تاویږي را تاویږي او دی دونه سوچ نه کوي چې دا چا پیدا کړی خو خالق لري مالک لري ساینسدانان اکثر په خدای ایمان لري آیا ساته خود هلته هغوی چې نه مسلمانېږي وجه څه ده عیسائی خود ساخته مذهب د عیسی علیه السلام نه خدای جوړ کړی دی د عیسی علیه السلام ته د خدای زوی وایي د کفاري عقیده لري شرابونه کبابونه هغه عقیده چې د انسان د فطرت نه خلاف ده ځکه هغوی د مجبورۍ نه الحاد طرف ته ځي زمونږ سپیشل پاک دین دی سره زمونږ پاک دین دی د عقیدې الحمدلله خبره مخکې کوو ډېرې خبرې دي چې زه یې وکړم پکې خو ځه مخکې ځه اسی طرح سورج کا فاصلہ ہم سے 9 کروڑ 40 لاکھ میل ہے اگر سورج اس سے دگنے فاصلے پر ہوتا تو سب انسان حیوان نبات جم کر برف بن دا فاصله موږ نه لږ زیاته وي نو دا به موږ څه وي دا به نباتات حیوانات دا به ټول جمع شوي وي دا به واوره شوي به وي سورج عادي او که چېرته دا په نیمه فاصله وي موږ سره نږدې وي نو دا ټول به موږ د ګرمۍ نه به سوځېدلي وي پته ولګېدله چې دا چا کنټرول کړی دی په دې رفتار کې موږ له برابر کړی دی اور اگر سورج آدھے فاصلے کے اندازے پر ہمارے قریب ہوتا تو تمام حیوانات نباتات جمادات گرمی سے جل کر اکثر بن جاتے ملحدینو ته موږ څه کوو دلته اوس عقلي دلایل بیانوو موږ هغه موږ سره قرآن حدیث نه مني که نه موږ څه کوو دلته دوی ته عقلي دلایل بیانوه آبی حکیمانہ ترتیب کہاں سے آئی بجوز اس کی یہ کہا جائے کہ ایک حکیم ذات کار فرمائی کا نتیجہ ہے جو خدا ہے نمادی اجزاء کی اندھی حرکت کا جدید فلسفہ کا اتفاق ہے اگر کاغذ کی پرچیوں پر بالترتیب 1 سے 10 تک کے ہند سے لے کی جائیں اور تیلی میں خلط مت کر کے ایک اندھے آدمی سے کہا جائے کہ تیلی سے ایک پرچی نکالتے ہو جاؤ تو کروڑوں سال نکلنے پر بھی ترتیبات 1 سے 10 تک ہند سے نکل جانے کی نوبت نہ آئے گی تو کارخانے عالم کی عظیم ترتیب اتفاق رنگ دا اتفاق نه دی چې هر څه په پرفیکټ شي دي څه کړي دي د دې لاس فنګر پرنټ د دنه همیشه جدا دي ورته دا حادثه ده نه ده دا څه نه ده دا حادثه نه ده دا داسې الله هغه ذات دی چې هغه په خزانو کې نه د شکلونو کمی دی نه د فنګر پرنټ نه دا الله موجود دی چې دا هر یو انسان به څه وي لس ګوتې به وي د لاسونو لس به د خپو وي ته سوچ وکړه هر یو فنګر پرنټ به د بل نه څه وي جدا به وي هر یو انسان لهجه اواز شکل صورت سیرت هر څه به د یو بل نه جدا وي پته ولګېدله چې څوک شته چې موږ څه کوي موږ له ترتیب راکوي دا هغه زموږ الله دی الله وایي یهب لمن یشاء اناث چاته مې چې خوښه شي جنکي ورکوم او یهب لمن یشاء ذکور چاته مې چې خوښه شي هلکان ورکوم او یزوجهم ذکرانا واناثا چاته مې چې خوښه شي هلکان او جن ویجعل ما یشاء عقیما چاته مې چې خوښه شي څه کومه شاڼې کوم چې شاڼې کې څوک کولی شي نه دوسته اوس دوی وایي چې او راشه یو سړی به شڼ وي او موږ به یې درله څه وکړو څه وکړي نو هغوی لاړ شي د دې سړي سپرم کمزوری نو د بل سړي سره سپرم پکې واچوي نو خو تا څه وکړو دا خو د دې بچی دی دا خو د بل چا بچی شو دا خو څه شی دی د انسان کې چې ماده نه ده کوم انسان کې چې الله تعالی د اولاد دا ماده ختمه کړې ته پکې دا ماده پیدا کړه په دوا ته خو پیدا کې ته خو هغه زنانه رحم د بل چا نطفه ور داخله کې مصنوعي طریقې سره دا خو د او دا خبره خو صحیح ده خامخ کې زه شابه سیم تو قرآن عالم کی عظیم ترتیب اتفاق رنگ میں اندھے اور بے شعور مادے سے کیوں کر وجود میں آ سکتی ہے اسی کو قرآن حکیم نے بلیغ انداز میں یوں بیان کیا ہے وَلَهُ أَسْلَامُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ خالق کائنات کے قانون کے آگے گردن نہاد ہے آسمان اور زمین کی کائنات صنع اللہ الذی اتقن کل شیء